د نیالګیو کینولو د سرتاسري کمپاین د پیل په مراسمو کې د هیواد په کچه د لویو بنسټیزو پروژو د پلي کېدو ژمنې وشوې. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د نیالګیو کینولو د سرتاسري کمپاین د پیل په مراسمو کې وویل چې اسلامي امارت به د اوبو د ښه مدیریت او د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو د مخنیوي په موخه لویې بنسټیزې پروژې پلي کړي. اسلامي امارت له پنجشیر څخه د اوبو د راجپور سیستم غور کړی او هیلهمند یو چې دا مهمه او حیاتي پروژه عملي شي. خو دا د افغانستان د هر وګړي مسؤلیت دی چې د اوبو له مصرف سره مسؤلانه چلند وکړي او بې ځایه اوبه ونه لګوي. دغه ډول د اوبو د مهارولو لپاره کار روان دی او د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې د بندونو د جوړولو سروي او ظرفیت ارزول شوی. انشاءالله چې په ټولو ولسوالیو کې به د اوبو د مهار او وچکالۍ د کابو کولو لپاره بندونه جوړ شي. په لویو بندونو هم د اسلامي امارت د امکاناتو په محدوده کې توجه شته او تمه لرو چې د افغانستان اوبه مهار شي. موږ به دا اوبه د افغانستان د ښېرازۍ او رفاه لپاره استفاده کړو. د کرنې وزارت مسؤلینو هم په دغه مراسمو کې ژمنه وکړه چې د هیواد په کچه به د کرنې سکتور پیاوړی کړي او د ځنګلونو د زیاتېدلو رغنده پروگرامونه به پلي کړي. 2 سال می شود که ما در ارتباط مدیریت آب کار میکنیم. امسال الحمدلله با توجه بزرگان امارت اسلامی صدها چکدم ها جور شدن و فضل مرحمت الهی امسال سالم خوب آمد. برف باران زیاد شد. چکدم ها هم 80% از آب پر شد. چې موږ د اوبو د مدیریت لپاره د بیاري د مدیریت لپاره ډېر عمده پروژې لرو او په دې کې یوه پروژه د امیرالمؤمنین حفظه الله په امر باندې د څو وزارتونو مشترکه پیل شوې ده چې په ټول افغانستان کې به د موسمي اوبو د مدیریت او د کنټرول لپاره هغه چک ډیمونه جوړیږي او همداشان هغه اوبه چې مزرعو ته ځي د هغو د کانالونو اصلاح، د کاریزونو اصلاح، د لارو اصلاح چې اوبه د ضایعاتو څخه وساتل شي. دا هغه څه دي چې بزګر ته خپله یو قسم تقویه او یو قسم کومک ورکوي. د دغه مراسمو ویناوالو د نیالګیو او شنه چاپیریال د ګټو په اړه ویناوې وکړې او له هیوادوالو یې وغوښتل چې د نیالګیو په کینولو، ساتنه او پاللو کې خپل ټولنیز مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي. ونې نهال په هر ځای کې دا ممکنه وو او د دې پروګرام مخته بيزو. انشاءالله زمونږ دا د تغییر د اقلیم یا نور حوادث نو د دې نه به په امن شو. د کرنې وزارت مسؤلین وایي چې د نیالګیو کینولو دغه سرتاسري کمپاین به د راتلونکي نوي لمریز کال تر لومړیو 15 ورځو دوام وکړي چې د څو وزارتونو او ادارو په ګډو همکاریو سره به د هیواد په کچه تر 100 میلیونو میوه لرونکي او زینتي نیالګي کینول شي. شبنم وزیری، ټایم نیوز، د بادام باغ څیړنیز فارم، کابل.